ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو اولیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. مولوي سلطان محمد سعید د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د بلخ ولایت د کارکوونکو چارو د نوي رئیس په توګه معرفي شو او په رسمي ډول یې خپله دنده پیل کړه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې مولوي بخت محمد مومنیار د یادې ادارې چارې پر مخ بیولې. د بلخ ولایت مقام د مشرتابه د لارښوونې پر بنسټ مولوي سلطان محمد سعید د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د ولایت د کارکوونکو چارو د نوي رئیس په توګه معرفي او په رسمي ډول یې خپله دنده پیل کړه. په دې مراسمو کې د بلخ ولایت مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس، د بلخ د والي د دفتر رئیس مولوي فضل ربی فضلي، د بلخ د والي ویان عطاالله حاجي زید، د ولایت مقام امیرینو، سلاکارانو او د دې ادارې د اړوندو څانګو یو شمېر کارکوونکو ګډون کړی و. غونډه د قرآن کریم د څو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه او ورپسې د بلخ ولایت مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس د پخواني رئیس د کړنو او فعالیتونو ستاینه وکړه. ویل چې په اسلامي نظام کې تر ټولو مهم اصل اطاعت دی او دا نظام تر اوسه پورې د اطاعت پر بنسټ اداره شوی دی. ټول چارواکي لوی او کوچني د دې نظام پیروي او اطاعت ته ژمن دي. نوموړي د دغه ریاست له ټولو کارکوونکو وغوښتل چې له نوي رئیس سره د همکارانو په توګه واوسي او د خپلو هیوادوالو د خدمت لپاره په صادقانه توګه هڅې وکړي. هغه د خپل وینا په ترڅ کې دا هم وویل چې د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ته مسؤلیت د یو امانت په توګه ورسپارل شوی دی او لکه څنګه چې دوی په سنګرونو کې د خپلو مشرانو اطاعت کاوه، اوس باید د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د هیواد د خلکو لپاره په رښتوني توګه کار وکړي. په پای کې مولوي سلطان محمد سعید د بلخ ولایت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د کارکوونکو چارو د نوي رئیس په توګه په رسمي ډول معرفي شو او په دنده کې د لا بریالیتوب دعاوې ورته وشوې. د حیرتانو د بندري ښارګوټي د پوهنې امیر دغلته د تعلیمي فرصتونو په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل چې د دې ښارګوټي په امارتي او خصوصي زده کړیزو مرکزونو کې له 3000 څخه ډیر زده کوونکي د دیني او عصري علومو په زده کړو بوخت دي او د پوهنې وزارت له طرز العمل سره سمې تعلیمي چارې پر مخ روانې دي. په بلخ ولایت کې د حیرتانو بندري ښارګوټی چې د هیواد یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه بلل کیږي د اوسیدونکو لپاره ګڼ امارتي او خصوصي زده کړیز مرکزونه جوړ شوي دي. د دغه ښارګوټي د پوهنې امیر خپلو زده کړیزو فعالیتونو ته په اشارې وویل چې په دغه ښارګوټي کې څه باندې 10 مدرسې، 4 خصوصي او 15 امارتي ښوونځي شتون لري چې شاوخوا 3000 زده کوونکي پکې په دیني او عصري زده کړو بوخت دي. 4 مکتب خصوصی است و 5 مکتب دولتی داریم ما در معارف حیرتان و بیشتر از تقریبا 16 باب مدرسه داریم، مدرسه خصوصی و 1 باب مدرسه دولتی داریم که شاگردای ما هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت به تعداد محدود به علم و دانش و به فراگیری علم و دانش مصروف هستند. نوموړي دغه راز په بېلابېلو برخو کې د غوره زده کړیزو خدمتونو وړاندې کولو په تړاو له خپلو کړنو او فعالیتونو یادونه وکړه او د ځوانانو د ودې او پرمختګ په برخه کې د زده کړو رول اړین او مهم وباله. برنامه‌های آموزشی که در معارف شهرک حیرتان جریان داره الحمدلله خیلی منظم و با معیارات تعلیم و تربیت همیشه کوشش میکنیم که هم معلمین ما و هم کارمندان ما خصوصا زیاد فوکس و تمرکز ما بر بالای شاگردای ما است که در آینده بتانیم یک شاگردای سالم در جامعه تقدیم بکنیم. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د پوهنې اداره هڅه کوي څو د زده کوونکو لپاره غوره خدمتونه برابر کړي او د اسلامي امارت د مشرتابه له لارښوونو سره سم د زده کوونکو لپاره لا زیات زده کړیز فرصتونه رامنځته کړي. په مزار شریف کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 80 تنو د فول رزم لوبغاړو د ګل سرخ کپ په نامه سیالیو کې ګډون وکړ څو د دغه سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. د یادو سیالیو موخه د غوره ورزشي څیرو په ګوته کول او د دغې لوبې دودیزه کول ښودل شوي دي.
په مزار شریف کې د فول رزم سیالۍ د ګل سرخ کپ تر نامه لاندې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې چې د بیلابیلو عمرونو شپېتو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ د هیواد د فول رزم فدراسیون په نوښت او د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ ترسره شوې. په یادو سیالیو کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړو ګډون درلود چې په پایله کې 30 تنو لوبغاړو خپلو سیالانو ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د دې سیالیو موخه د فول رزم لوبو پراختیا، د نویو استعداد لرونکو لوبغاړو په ګوته کول او د یادو لوبغاړو د تخنیکي ظرفیتونو پیاوړي کول ښودل شوي دي. هدف از برگزاری مسابقات البته بهترینای خودم جدا میکنیم از اینجا و این حالت مسابقات ها در هر کمپ ما در ولایت‌های ما برگزار بکنیم، ببینیم که شما باور بکنیم بسیار یک سطح بالای حساب تاثیرات زیاد داره. ورته مهال ګډونوال لوبغاړي د دا ډول سیالیو ترسره کول د سپورت د ودې او د ځوانانو د هڅونې لپاره یو اغیزمن ګام بولي او د داسې پروګرامونو پر دوام ټینګار کوي. ما بسیار خوش هستیم که مسابقات شروع شده. مسابقه را گرفته استاد به خاطر که ما تشویق شویم. تربیت بدنی میخوایم که همون مسابقه برگزار شود بین ولایت‌های مختلف. باید وویل شي چې د فول رزم ورزش دمګړۍ په هیواد کې د مخ پر ودې لوبو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې د ځوانانو په راجلبولو سره د ورته لوبو ترمنځ یو ځانګړی ځای موندلی دی. د دې سیالیو تنظیمونکي ټینګار کوي چې په منظم ډول د داسې سیالیو ترسره کول به په دې برخه کې د وړ اشخاصو په ګوته کولو او د لوبغاړو د چمتووالي کچې په لوړولو کې مهم رول ولوبوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.